حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ورځ د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شوم. هغوی زمانه د یو مسلې ته پوښتنه کړو چې هغوی ته د یمن نه حضرت یعلى بن امیہ رضی الله عنه لیکلی و. ما هغوی ته د هغې جواب ورکړو نو وی فرمایل زه دې خبرې گواهی ورکوم چې ته د نبوت د کورنۍ نه خبرې کوي. حضرت عطا رحمت الله علیه وایي څه خلک به حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته د شعرونو د پار راتلل، څه خلک به د نسب او څه خلک به د عربو د واقعاتو معلومولو د پار راتلل. هغه به هر قسم خلکو طرف ته توجه کېدلو او څنګه چې به یې غوښتل هغه خبرې به یې کولې. حضرت عبید الله بن عبدالله بن عتبہ رحمت الله علیه وایي د ډیرو ښایسته صفاتو په وجه حضرت ابن عباس رضی الله عنهما په ټولو خلکو باندې اوچت شان لرلو. هغه په تیر شوي علومونو باندې ښه پوهېدلو او کله چې به د هغوی د مشورې ضرورت و نو ډیره د هوښیارتیا مشوره به یې ورکوله او برداشت او سخاوت د هغوی په رګ رګ کې پروت و. ما هیڅ یو سړی داسې نه دی لیدلی چې هغه د دوی نه زیات د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیثو لره او د حضرت ابوبکر، عمر او حضرت عثمان رضی الله عنهما فیصلو باندې پوهېدونکی وي او د هغوی نه زیات د هوښیارتیا رای والا وي او اشعار لرا، عربي لغت لرا، د قرآن تفسیر لرا، حساب او میراث لرا او تیر شوي واقعات لرا د هغوی نه زیات پیژندونکي وي او د هغوی نه زیات صحیح رای والا وي چې په ځینې ورځ به هغوی په خپل مجلس کې کېناستل نو صرف د دین د پوهې باره کې به یې خبره کوله او په ځینې ورځ به یې صرف د قرآن تفسیر باره کې خبره کوله او په ځینې ورځ به صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزواتو باره کې خبره کوله او په ځینې ورځ به یې د اشعارو باره کې او په ځینې ورځ به یې د عربو د جنګونو باره کې خبره کوله. او ما هم دا ولیدل چې څوک عالم هم د دوی مجلس ته راغی هغه اخر کار د دوی د علمي عظمت په وړاندې ضرور سر ټیټ شو او چې چا به د دوی نه څه تپوس کولو هغه ته به د خپل سوال ځواب ضرور ملو شو.